سلام او مینه دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو یو ډېر افسوسناک خبر در سره شریکوم چې د پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې په ګومل پوهنتون کې هغه پروفیسر گرفتار شو چې به د خپل پوهنتون طالب علمانې او ښځې استادانې بلیک میل کولې او هغوی سره به ناروا تعلقات درلودل. د رپورټونو له مخې په پروفیسر صلاح الدین باندې له دې نه وړاندې هم ډېر الزامونه لګېدلي دي، خو د ده په خلاف به چا سره عملي ثبوت نه و، نو د دې له امله به دا په هره مقدمه کې بری کېدو او د به هره مقدمه ګټله. د یادولو وړ ده چې پروفیسر صلاح الدین په ګومل پوهنتون کې په یو وخت کې ځان سره 3 عهدې لرلې او 21م ګریډ افسر و چې د آرټس فیکلټۍ ډین یعنی مشر هم او د سټي کیمپس کوارډینیټر هم و. د دې لپاره چې د جرمونه ثابت کړي د پاکستان د ټولو نه لوی شخصي ټلویزیون ARY خپل یو ټیم تیار کړو او د ده لپاره یوه ښځه ورولېږله چې یوازې پروفیسر صلاح الدین سره میټینګ وکړو او په دغه میټینګ کې د پروفیسر نه پټ یعنی خفیه ریکارډینګ وکړو چې پروفیسر صلاح الدین کوشش کوي دغه ښځې سره ناروا تعلقات ولري او دې ته یې لاس وروږد کړی دی. د هغې نه وروسته چې کله د ARY ټیم په دوی باندې چاپه ووهله نو په هغه دوران کې هم د خپله غلطي او ګناه نه قبلوله او ویل چې دا په ما باندې هسې الزام لګیږي، خو کله چې ورته هغه ویډیو وښودل شوله چې دا پکې ښکاري او دغه ښځې ته یې لاس ورغځولی دی او ناروا سلوک ورسره کوي، نو په دغه ټیم کې د خپله غلطي ومنله او په عین موقع د دغه پوهنتون وایس چانسلر یعنی مشر د ده نه استعفا هم واخیسته او دا یې کور ته ولېږو. خو تر یوې هفتې پورې د ده په خلاف هیڅ کاروایي او انکوایري ونه شوه. د دې نه وروسته دغه پروفیسر د پوهنتون یو استاد ته د مرګ دمکي ورکول شروع کړل چې د هغې نه وروسته د ده په کور باندې چاپه ووهل شوه او دا د خپل کور نه ګرفتار شو او اوس د کینټ پولیسو سره دی. DSP محمد اقبال په خپلو خبرو کې وویل چې د ده په خلاف مخکې هم ډېر رپورټونه ثبت شوي دي، خو دا چې ډېر سیاسي تعلقات لري نو چا کوشش نشو کولی چې ده ته لاس ور واچوي او چې هر کله دا پولیسو نیولی دی او مقدمه پیچلېدلې ده نو دا په هغه مقدمه کې بری شوی دی ځکه چې د ده خلاف چا سره څه ثبوتونه نه وو. خو اوس چې د ده خلاف ثبوتونه رایوځای شول او دا پکې ښکاري چې دغسې ناروا کار کوي نو دا د خپلې نوکرۍ نه هم ختم شو او د هغې سره سره پولیسو هم نیولی دی چې د ده په خلاف به اوس هر قسم کاروایی کېږي او ده ته به د قانون له مخې سزا ورکول کېږي. دوستانو دا خبر تر همدې ځایه مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.